د روسیې ولسمشر پوتین د اټومي وسلو د استعمال ګواښ وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلو اټومي وسلو ستاینه وکړه او ګواښ یې وکړ که یې ملي حاکمیت ته ستونزه پیښه شي نو اټومي وسلې به استعمال کړي. له کومه وخته چې روسیې پر اوکراین برید کړی، پوتین په ځلونو امریکا، اروپا او متحدین په اټومي وسلو ګواښلي دي او زیاته کړې یې ده که اوکراین جګړې ته سرتیري ولېږي نو تاوان به وکړي او دوی به د اټوم په استعمالولو کې ځنډ ونه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه خبرې یوازې څو ورځې تر ټاکنو مخکې کوي او ښایي دا سخت دریځه مشر د 6 کالو لپاره بیا د روسیې ولسمشر وټاکل شي. پوتین له یوې دولتي رسنۍ سره په مرکه کې وویل، زموږ اټومي درې اړخیزه ځواک تر بل هر درې اړخیزه ځواک پیاوړی دی. یوازې موږ او امریکایان په حقیقت کې دا ډول ځواک لرو او موږ ډیر پرمختګ کړی دی. د روسیې ولسمشر په دغه مرکه کې وویل، که ملي حاکمیت او خپلواکۍ ته د زیان رسېدو خبر را برسېره شي نو دوی به هر ډول وسلې وکاروي او ښایي نړۍ به ورسره خاورې شي. د روسیې ولسمشر د فرانسې ولسمشر ایمانویل میکرون هغو څرګندونو ته هم سخت غبرګون وښود چې تېره میاشت یې اوکراین ته د پوځیانو استولو امکان رد نه کړ. پوتین هغه څه ته په اشارې سره چې کرملین یې اجیر پوځیان بولي وویل، حقیقت دا دی چې د لویدیځو هیوادونو پوځیان له ډېر مودې راهیسې په اوکراین کې حضور لري. د پوتین دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وشوې چې د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو څپې په دوهمه پرلهپسې ورځ د دغه هیواد په سرحدي سیمو کې د تیلو تصفیې خانې په نښه کړې. پر اوکراین د روسیې د یرغل راهیسې دا لومړی ځل دی چې په روسیه کې دننه د بې پیلوټه الوتکو بریدونه زیات شوي او د تیلو د تصفیې لسګونه ذخیرې پکې له منځه وړل شوي دي.